په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د زلزلې له امله زموږ ډیر هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي دي. الله جل جلاله د شهیدانو ته په جنت کې لوړې مرتبه ورکړي او ټپیانو ته د عاجله شفا وروبخي. دا ستر ملي غم نه یوازې د دغو سیمو د خلکو بلکې د ټول افغانستان غم دی. موږ ټول افغانان باید د ورورولۍ او یووالي له مخې د خپلو اغیزمنو ورونو او خویندو ترڅنګ ودرېږو او د هر ډول مرستو لاس وروږد کړو. د انسانیت او وجدان غوښتنه دا ده چې د غم په داسې سختو شیبو کې د یو بل لاسنیوی وکړو، د کورنیو اړتیاوې پوره کړو او د ژوندي پاتې شوو لپاره د زړه تسل او عملی مرستې برابرې کړو او د ټولنیز یووالي او مرستو فرهنګ لا پیاوړی کړو.